अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू څنګه یې مرګرو خی برابر ان شاء الله مرګرو امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک یې نو مرګرو زه یم ابرار خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل نو ان شاء الله مرګرو پر نننی ویډیو کې زه تاسو ته دروخم تاسو څنګه کولای شئ خپل فیسبوک پیج همیشه لپاره ختم کړئ شو مرګرو پر نننی ویډیو کې زه تاسو ته هم دومره دروخم چې تاسو د خپل فیسبوک پیج همیشه لپاره ختم کړئ شو مرګرو دا طریقه ته درخم کو چې تاسو موږ چینل سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ شو مرګرو او پر ګنټی نشان باندې کلیک وکړئ لازمي و په آل باندې کلیک وکړئ شو مرګرو چې تاسو دا کار وکړئ تاسو بیا تر خپل فیسبوک باندې خپل فیسبوک اوپن کړئ خپل موبایل کې څه مرګرو تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ خپل موبایل کې تاسو بل ته پر درې قانون باندې کلیک وکړئ تاسو پر ګوت کې درې قانون په دې باندې تاسو کلیک وکړئ څه مرګرو چې پر باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو بل ته پر پیجز باندې کلیک وکړئ څه مرګرو تاسو پر پیجز باندې کلیک وکړئ مرګرو تاسو پر پیجز باندې کلیک وکړئ تاسو څنګه په پیجز باندې کلیک وکړئ مرګرو دا تاسو لیدئ چې ما سره دوه پیجز دي څه مرګرو یو ډیلی انفارمیشن ټي وي دی یو ابرار ملنګ افیشل دی څه مرګرو نو زه هم دا پیج ختمول غواړم څه مرګرو زه هم اوس دا پیج ختمول غواړم زه پر پیج باندې کلیک وکم نو تاسو چې کوم پیج ختمول غواړئ همیشه لپاره تاسو په باندې کلیک وکړئ مرګرو ما پر باندې څنګه کلیک وکړم تاسو تر سیټینګ نه نشان تاسو تر ښکاری څه مرګرو تاسو پر دې سیټینګ پر نشان باندې کلیک وکړئ مرګرو تاسو پر دې سیټینګ پر نشان باندې څنګه کلیک وکړو نو تاسو پر لک صبر وکړئ تاسو تر جنرال سیټینګ ښکاری شو مرګرو تاسو پر جنرال سیټینګ باندې کلیک وکړئ جنرال سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ نو مرګرو تاسو څنګه په جنرال سیټینګ باندې کلیک وکړو نو تاسو بلته لږ انتظار وکړئ شو مرګرو نو مرګرو دا تاسو لیدئ شئ لاندې بلال شئ شو مرګرو دلته به تاسو لاندې لاړ شئ او دا تاسو لیدئ شئ وایي ډیلیټ لکه همیشه لپاره دا پیج ریموو کوئ نو تاسو دلته دا تاسو لیدئ شئ دا تاسو لیدئ شئ نو مرګرو تاسو پیج به همیشه لپاره که تاسو ریموو کوئ نو کولی شئ مرګرو راځئ چې دا کم پیج چې موږ جوړ کړی چې دا همیشه لپاره ختم کړو نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ صحیح مرګرو په دې ریموو پیج باندې به ډیلیټ پیج باندې تاسو کلیک وکړئ چې په ریموو پیج باندې تاسو کلیک وکړو دا به داسې لږ لوډینګ واخلي صحیح مرګرو دا تاسو لیکلي وي لکه تاسو دا پیج لکه ریسټارټ ډیلیټ کوئ که نه دلته بس تاسو سره ټول لیکلي دا تاسو پړاو کوئ صحیح مرګرو نو تاسو بیا ریسټارټ وکړئ چې پر ډیلیټ پیج باندې به کلیک وکړئ صحیح مرګرو تاسو پر ډیلیټ پیج باندې تاسو کلیک وکړئ په ډیلیټ پیج باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ مرګرو تاسو لیدئ شئ تاسو پیج لکه ریموو شو مکمل همیشه لپاره صحیح مرګرو نو اوس دا پیج ګورو چې زموږ دا پیج لکه همیشه لپاره ختم شو که نو تاسو بیرته پر درې قانون باندې کلیک وکړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ مرګرو تاسو بیرته راشئ دلته صحیح مرګرو نو خبرګور تاسو پر پیجز باندې کلیک وکړئ صحیح مرګرو تاسو پر پیجز باندې کلیک وکړئ تاسو څنګه پته و چې لکه زموږ سره مخکې راسو دوه پیجونه سره راسو یو راسو ابرار ملنګ افیشل ویب سایټ او صحیح مرګرو یو راسو ډیلی انفارمیشن صحیح مرګرو زموږ سره دوه پیجونه اوس تاسو لیدئ شئ زموږ سره دوه پیجونه صحیح مرګرو اوس زموږ سره دوه پیجونه اوس زموږ سره یو پیج پاتې شو دا تاسو په خپل سترګو لیدئ شئ یعنې هغه پیج موږ ریموو کړو صحیح مرګرو د همیشه لپاره مرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل پیج د فیسبوک پیج د همیشه لپاره ریموو کړئ صحیح مرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ فیسبوک پیج همیشه لپاره ریموو کوي نو مرګرو که چېرته تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ ګنټي نشان باندې لازمي کلیک وکړئ نو مرګرو که چېرته تاسو د یوټیوب متعلق څه قسم سوال وي د فیسبوک متعلق څه قسم سوال وي څه قسم مشکل وي تاسو ته نو تاسو موږ ته سوال کولی شئ انشاءالله مرګرو زه تاسو له جواب درکوم نو انشاءالله مرګرو بلې ویډیو کې ملاویږو د الله په امان